د افغانستان د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند په مشري پلاوی ایران ته تللی. هلته یې د ایران له ولسمشر او بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو سره کتنې درلودې. ایران او افغانستان د مشترکاتو د رامنځته سوي فرصتونو څنګه باید دغه اړیکې پراخې سي، نور کوم کارونه دي چې دواړه هیوادونه یې سره کولی سي، اقتصادي اقدامات باید څه وي، په عموم کې هغه مسایل چې د افغانستان او د ایران دپاره اړین دي په دغه ټولو موضوعاتو باندې خبرې سوي دي. یوې خواته دغه لیده کاته د افغانستان د چارواکو سفر ایران ته، بل اړخ ته بیا د ایران د مذهبي مشر یا د دوی د رهبر خامنه‌ای په جنازې مراسمو کې د افغانستان په استازیتوب د افغانستان د حکومت چارواکو سفر درلود. خو بله مسله چې په پراخه توګه غبرګونونه راپارولي او افغانان په دې ګیلمن یا خفه دي له ایران څخه، هغه دا دی چې تاسو ولې یو شمېر جګړه غوښتونکي څیرې ایران ته دربللي، هغه هم بیا تاسو په داسې یو ادرس معرفي کوئ چې هغه د افغانانو په ادرس باندې تاسو معرفي کړی. د دغه مسلې په تړاو افغانان شکایت په دې لري چې وایي په ایران باندې سخته ورځ یا بده ورځ راغله. یوازینی هیواد چې له ایران سره په پراخه توګه همکاري وکړله هغه د افغانستان حکومت و چې دوی ته په دې برخه کې د دوی مخالفینو ته اجازه ورنه کړله چې له افغانستان څخه د دوی په مخالفت استفاده وکړي، او یا هم د دوی دپاره هغه مسایل چې د حاجیانو موضوع راځي یا نورې ستونزې دي چې په اول قدم کې باید له ایران سره مرسته وسي، افغانانو وکړله او د افغانانو همدردي په پراخه توګه له ایران سره وه. ولې ایران په بدل کې بیا دوه ګونی سیاست له افغانستان سره کوي؟ یوې خواته د افغانستان له حکومت سره باید ښې اړیکې ولري، بل اړخ ته بیا د افغانستان له مخالف لوري سره چې هغه د افغانستان دپاره جګړه غواړي. ولې باید وایي افغانان له دې شکایت لري چې ایران د دوی سره ښه روابط ولري یا دوی ته بلنه ورکړي؟ د نن شپې بحث مو د ایران او افغانستان ترمنځ اړیکې دي. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي شنونکی ښاغلی ډاکټر معین څمکنی، بل میلمه راسره څېړونکی او تاریخ پوه څېړنپوه ډاکټر حلیم تنویر ده، او راسره لیکوال او ژورنالیست ښاغلی زرغونشاه شینواری ده. تاسو درې سرو میلمنو ته که راغلاست وایم پخیر الله. شینواری صاحب، تاسو د ایران او د افغانستان ترمنځ روابطو په اړه څه وایاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزه صاحب، تاسو د پروګرام قدرمنو عزتمنو میلمنو د افغانستان خلکو او د تلویزیون ملګرو ته سلامونه او پیرزوینې. وعلیکم السلام. د ایران او افغانستان د اوسني چارواکو یا حکومت روابط په تیرو 5 کلونو کې تقریبا د یو داسې ازموینې او امتحان نه چې هغې کې د ایران د ملت او حاکمیت او استقلال سرنوشت ټاکل کېده، د داسې ازموینې نه راووت. او په دې ازموینه کې د دنیا په 200 دولتونو کې افغانستان یوازینی هیواد او دولت و چې د افغانستان د ایران د حکومت سره او د ملت سره ورورولي او دوستی په ثبوت ورسوله. سره د دې چې د آیت الله خامنه‌ای د جنازې په مراسمو کې د 100 شاوخوا کې د دولتونو مشران او غیر دولتي مذهبي اشخاص او مذهبي کسانو ګډون کړی، او په دغسې مرګ مردن کې زموږ د کلتور په اساس باندې دوست او دشمن ټول هغلته وجود لري. مګر د دولتونو په سیاسي روابطو کې د ډیپلوماټیکو روابطو د قوانینو په اساس باندې د دولتونو په منځ کې د رسمي پروتوکولونو په اساس باندې د ایران دولت د جنازې مراسمو ته د افغانستان د اوسني حکومت او ملت د وسلوالو ډلو او یاغیانو او جنګیالیو رابلل، او هغو ته تقریبا نیمه رسمي پروتوکول ورته کول. دا د افغانستان د خلکو او د افغانستان د اوسني حکومت سره جفا ده او ظلم ده. دولتونو ترمنځ په اړیکو کې معیار څه ده چې باید دولتونه یا حکومتونه د یو بل پر وړاندې ولري؟ د بین المللي روابطو په اصولو په اساس باندې د دولتونو په روابطو کې څه غي. زه به درته اوس یو ساده مثال وایم.
مثال په ډول باندې سبا ته په کابل کې د افغانستان د استقلال یا د ازادۍ ورځ ده. د افغانستان حکومت د ایران رئیس جمهور ته وایي چې ته زموږ میلمه او د افغانستان حکومت د مسعود رجوي ښځه راغواړي هغې ځای کې هغه میلمه ده. د ایران عکس العمل به د افغانانو په مقابل کې څه د دولتونو مناسبات چې دي هغې کې ښکاره داسې چې د سولې ثبات د خپلمنځي روابطو ګټو د ساتنې په خاطر یو دولت به د بل دولت وسلوالو مخالفانو او جنګیالیو ته په خپله خاوره کې د سیاسي اجتماعي او فرهنګي فعالیت اجازه نه ورکوي. شینواري دا د صاحب دولت روابطو اصل دی. شینواري صاحب نن چې ایران او افغانستان یو بل ته اړتیاوې سره لري څه شي دي د دواړو ترمنځ چې باید هغه ووسي؟ ایران او افغانستان دواړه ځینې داسې ضرورتونه لري چې هغه دوی دواړه یو د بل نه درېمګړی اړخ یې نشي رفع کولی او د دې ضرورتونو ترڅنګ ایران او افغانستان د ځینې شریکو ګواښونو سره مخ دي چې نور څوک ورسره نه دي مخ. په دې لحاظ باندې د افغانستان د حکومت او د ایران د حکومت اساسي او مهمه وظیفه دا ده چې دوی دغه د منطقي اوسني تحولات د منطقي کې روان جریانات په نړۍ کې د اقتصاد اوسنۍ وضع دا ټول مطالعه کا وی ګوري عیني واقعیت په نظر باندې دا تحلیل او تجزیه کا او د دې په رڼا کې د افغانستان حکومت د 1 2 3 4 په شکل باندې خپل لومړیتوبونه دا معلوم کا، ایران خپل لومړیتوبونه معلوم کا او د دوو داسې ګاونډیو هیوادونو په توګه باندې چې تقریبا کلتور، تاریخ، فرهنګ د مبارزو کړوړې سره شریک دي یو د بل په خدمت کې او یو د بل د ضرورتونو که د ضرورتونو مسله مطرح شي بیا په هغې کې افغانستان خپل ضرورتونه لري، ایران خپل ضرورتونه لري چې د افغانستان د ضرورتونو په لړ کې زما په خپل عقیده د آیت الله خامنه‌ای دا د جنازې مراسم د ملتونو او دولتونو لپاره تجربه او زده کړه دواړه. مننه کوم. تنویر صاحب، مراسم جنازی رهبر ایران برگزار شد. در اینجا از یک طرف آدرس رسمی افغانستان که به نمایندگی از افغانستان معاون رئیس الوزراء در رأس یک هیئت ملا برادر آخوند سفر داشتند به ایران. از طرف دیگه ایران اشخاص را دعوت کرده بودند که اونا در افغانستان نه کدام موقف دارن نه نمایندگی کرده میتونن. این دو آدرس و سیاست را که ایران در این عرصه انجام داده چگونه میبینین؟ عرض سلام به شما، به جناب شینوار صاحب، به جناب سمکنی صاحب و تمام بینندگان عزیز. خدمتتان عرض کنم که ایران از آغاز تا به حال که همیشه ما در مصاحبه‌هایتان گفتیم همیشه سیاست دوگانه داشته. صادق نبوده بر افغانستان، منافع خود جستجو میکنه و کوشش میکنه که افغانستان همیشه ضعیف بمانه تا بتونه بازم تحکم بورزه و بالاخره بالای افغانستان خواسته های خود تحمیل کنه. این سیاست دوگانه چرا ایران چی را ثابت میسازه؟ این ما از زمان از 1800 تا به حال در دوره های قاجاری، در دوره های پهلوی اول دوم، در دوره جمهوری اسلامی و تا کنون ما همیشه سیاست دوگانه را دیدیم و هیچ وقت ایران حاضر نیست که ملت افغانستان و کشور افغانستان قدرتمند باشه و بتونه مستقلانه عمل کنه. افغانستان با ایران چی کرد در روزهای سختش؟ افغانستان شما میدونید در روزهای سخت بسیار استادگی کرد و آخرین استادگیش هم به خاطر همی حمله اسرائیل و امریکا به ایران بود. ولی افغانستان با جوانمردی تانست که تمام منافع ایران، ملت ایران و رهبرای ایران، حتی سلاح هسته‌ای ایران تحت حمایت خود قرار بده و بر اونا وفادار باشه. ولی متاسفانه که ایران آدم نمیشه. ایران آدم نبود، ایران آدم نمیشه و ایران در برابر افغانستان آدم نیست. به خاطر از اینکه اونا نه دیپلماسی میدانن، نه مسائل روابط بین الدول میدانن، اونا خودخواه و مغرور هستند که بتونن در افغانستان بازم تحکم بورزن. دیپلماسی چی را ایجاب میکنه در این مراسمی که برگزار شد؟ در هیچ قاموس دیپلماسی اطلاع وجود نداره که کشور وجود داشته باشه و رهبرایش دعوت شوه، ولی در پهلوی از او کسایی را که زیر نام مخالف در جاهای
لمیده باشن و اونا رو دعوت کنه بر از اونا شخصیت بده و بیانیه بتن. این از لحاظ دیپلماسی یک نوع تحقیر است، تحقیر بر افغانستان است. اولی که ضرور بود که باید اینا را بخوای، اگر خواسته بود چگونه معرفی میشد؟ اصلا نیست، نباید میخواست و امارت اسلامی باید به طور کامل پیش از سفر تمام مسائل باید معین میکردن با سفارت ایران که در چی شرایط و با چی عنوان اینا میرن در اوجا شرکت میکنن. دوم مسئله تشییع جنازه آیت الله خامنه ای بود که در اینجا افغانستان یعنی ملا برادر و متقی صاحب به عنوان نماینده افغانستان رفته بود. اینا باید ایره ارج میگذاشتن که با همی پشتیبانی که در طول جنگ ها در برابر اسرائیل و امریکا ایستادگی کردن، امروز باز هم شرکت کردن و این باید ارج گذاشته میشد. ولی برعکس کلمات نفاق، افراد نامطلوب و بالاخره سیاست نابجای ایران کنونی باعث ازی شد که حس اعتماد بر تمام ملت افغانستان زیر سوال بیاید. ما خودم شخصا و تمام ملت ایران دیگه به ایران اعتماد نداریم. تمام ملت افغانستان به یقین ملت افغانستان وقتی که در این حالت میبینه این دوگونگی سیاست ایران معنی نفاق است. اونا در افغانستان نمیخواد که یک حکومت مستقل و به طور کامل از سیستم مرکزی صحبت کنن. گله که مردم افغانستان دارن میگن از یک طرف سفیر ایران میاد تشکری میکنه که تشکر میکنم از مردم افغانستان که اینا ما را کمک کردن، کمک اینا را هیچ وقت از یاد نمیبریم. از طرف دیگه باز کار میکنن که سیاست دوگانه. او گپشان یک طرف، گپ دیگه که در عمل ثابت میشه دیگه طرف. این خفت سیاسی را که نه انجام دادن خودشان ضربه دیدن. امروز افغانستان میدن همونطور که جواب دندان شکن برای پاکستان حکومت پنجاب داد میتونه برای ایران هم بده. دیگه چابهار برای ما هیچ ارزش نداره. ما باید عزت خود حفظ کنیم. ما باید سیاست منطقه‌ای و حتی سیاست ملی افغانستان وقتی ما در برابر ایران بدون سیاست باشیم و اونا برای هر کدام ارج بگذارن و القاب بتن، در اون صورت پس افغانستان هم دیگه احتیاجی به این نداره که در برابرشان کرنش کنه یا در برابرشان دیگه گذشت کنه. تشکر. څمکنی صاحب په دغه مسله کې ایران څه له لاسه ورکړل او څه یې لاسته راوړل چې یوې خواته د افغانستان رسمي حکومت ولې بلې خواته د افغانانو ګیله دا ده چې تاسو هغه خلک چې جګړه غوښتونکي دي راغواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تا ته شینواري صاحب ته استاد ته ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه باید ووایم له باده مرغه چې ایران دا کار وکړ او بل دا ډیره ښه شوه چې دوی دا کار هم وکړو ځکه چې موږ ته د ایران نیت معلوم شو چې دوی د موږ سره صادق دي او که نه. صادق والی خو یو د ایران نشته. د هغې ورځې نه چې کله موږ په 1952 کال کې 1951 کال کې موږ د دوی سره د اوبو تړون لاسلیک کړو. په هغه وخت کې 25% حق وو، 2% مو د روغنیاتۍ له وجې ورکړې، خو په مقابل کې موږ ته چابهار راکړو. 600 هکټاره ځمکه یې راکړه او د سړک جوړول هم د دوی په غاړه وو، هایوې. همداسې بلته موږ مستقل بیرغ هم چې اوس هم شته. دغه د چابهار مسله بالکل جدا له دې نه ده. هغه که دوی اوبه نه غواړي موږ چابهار هم نه غواړو. او که چابهار نه راکوي اوبه نه ورکوو؟ بالکل. ولې ورکوو؟ څه هغه د 2% په څه دلیل ورکوو؟ څوک دي دوی؟ بل دا دی چې په ټول د 40 کلونو کې چې په افغانستان کې د ناورین روان دی، ایران جامع پاکستان دواړو په ډیر قوت سره په افغانستان کې تخریبي عملیات ترسره کړي دي. نیابتي ډلې نه لرلې. د اوس چې تهران ته وغوښتل دا د دوی د نیابتي ډلو مشران نه وو. همدغه محقق د ایران د بیرغ لاندې ایران کې خبرې ونه کړې. اوس په دې د جګړې په حالت کې دوی د فاطمیون په نومه ډله چې په هغه کې اکثرا د افغان ځوانان یې پکې نصب کړي دي، هغوی د اسلامي امارت په وړاندې څه ډول خبرې ونه کړې او د پاکستان دپاره یې زینبیون جوړ کړي دي. دا هغه څه دي چې دوی د خپلو لاسوهنو نه لاس نه اخلي. دا دوه ګونی سیاست دی چې دوی کوي.
له کوم ادرسه دې راوغوښتل. دغه څیرې چې راغوښتل سوي دا څه معنا ورکوي؟ پخوا د دوی ایجنټان دي، اوس هم دي او په راتلونکي کې به هم وي. دا اوس هم د څومره د موږ افغانان دا بالخصوص نظاره ورونه دغه محقق ونه لېږل هغه ته سوریې ته د داعش سره یې ونه جنګول. نن چې داعش په دوی باندې حمله کوي په افغانستان کې، یو علت دا شی دی چې دوی هلته په داعشیانو ته ضربه رسولې ده. داسې نه ده چې د بل چا د ګټو دپاره جنګېدلي اوس دوی ته صدمه رسوي او دا دښمني محقق جوړه کړې، دا دوی جوړه کړې ده، خو بل چا نه ده جوړ کړې. هر وخت چې حمله پرې کړې ده د هغې حملې په مقابل کې کوي چې په سوریا کې په دوی باندې حملې کړي دي. ژوندي یې نیولي دي، اسناد هم شته موجود دي چې هغه وایي چې موږ افغانستان یو، موږ د پلونکي ډلې لخوا دلته رالیږل شوي او دغه کار کوو. نو ایران خپله د هغه وخت نه چې کله به زموږ لښکرې هندوستان ته یا د انګلیسانو سره، د هندوستان خبره پخوانۍ وه چې کله به موږ د انګلیسانو سره د ډغرې دپاره تیاری ونیوو، په موږ باندې به شا لخوا ایرانیانو ګزار وکړو. ښه مثال زمانشاه ده. بله، دا هغه څه دي چې دا تاریخ نه هېروي. تاریخ صرف یوازې هغه تیر یادونه راخلي، نه ورسره مقایسه کوي، په هغو باندې قدمونه په دغه کار سره ایران څه له لاسه ورکړل او څه شي لاسته راوړل؟ ایران د افغانانو باور یې د لاسه ورکړو. دا ډېره لویه خبره ده. هېڅکله به افغانان په دوی باندې باور ونه کړي. دوی هغه څېره چې بیا یې پخوا لرله 40 کاله یو وارې بیا راڅرګنده کړه. قطعاً په ایران باندې نوره څوک افغانان باور نه لري، نه څوک به باور پرې کوي. او دا د ایران وپیږي چې تا ته اسرائیل او امریکا برات نه دی درکړی په سیمه کې. که داسې رقم تعاملونه دوی کوي، موږ افغانان په دې فکر کوو چې موږ به بګرام اډه ورکوو، موږ ته پیسې هم راکوي، موږ بګرام اډه هم ورکوو. نو بیا خو د ایران سره خو جګړه ده، نو جګړه باید ورسره پیل کړو. څه جګړه، څه سړه او څه ګرمه، خو د سړي په ځای خو ګرمه افغانستان دا ثابته کړې چې هېڅ وخت چاته ضرر نه پېښوي، نه ایجاد کړي، همیشه ژمن پاتې سوی. موږ قطعاً د ضرر نه دی رسولی. په تېر امارت په دور کې چې نه ډیپلوماتان یې ووژلی شول په مزار کې، د دښمنۍ دپاره وژل شوي وو. دوی په موږ اوسې په همغه نازک حالت کې تر 2 لکو پورې پوځ سره د تجهیزاتو یې راولېږلو د افغانستان سرحد ته. موږ هم په همغه وخت کې 80,000 ځوانان ورته تیار وو جګړې دپاره. خو دا چې دوی جګړه ونه کړه، ممکن دوی په حقایقو پوه وي چې افغانان د کار د افغانانو نه و کړی. دغه لا تر اوسه پورې د چا ثابته کړې نه ده. خو ایران په دغه کار سره وښودله چې ښه یې ونه کړل، د ځان دپاره یې ښه ونه کړل. موږ خو په داسې یو حالت کې یو چې که دوی داسې فکر کوي چې موږ به د امریکا سره دومره ژور اختلافات لرو، دومره ژور اختلافات خو موږ نه د انګلیس سره لرو، نه د هغه سره لرو، د امریکې سره لرو. موږ د امریکې سره سند لرو. دا چې څه به پېښېږي په راتلونکي کې، ایران د ځان دپاره یوه مورچه جوړه کړه. درنو لیدونکو یوه دمه لرو. بیا هم بخیر رالاست. شینواري صاحب، یوې خواته د افغانستان رسمي ادرس چې هغه حکومت د هلته سفر درلود، بلې خواته دغه افراد دوی د چا نمایندګي کوي چې هلته تللي دي؟ داسې ده چې اول دغه مسله کې دغه د افغانستان او د افغانستان د حکومت دغه مخالفانو وجود هلته دا نه د افغانستان په اسلامي امارت باندې دومره زیات تاثیر کوي، نه د افغانستان د پیښو په مسیر باندې دومره زیات تاثیر کوي، ځکه هغه کسان چې دي هغه 2-3 ځلې امتحان ورکړی، خارجي عسکر چې ورسره یا د ایران یا د روسیې یا د امریکې یا د انګلیس یا د پاکستان راځي، یو څو ورځې کابل تخت کې ناست دي چې خارجي عسکر لاړ شي، هغه بیرته په خپله مخه باندې ځي. دا دومره یوه محوري مسله نه ده، منتها د افغانستان د حکومت او د ایران د حکومتونو لپاره محوري مسله ده. هغه د دې د خاطره چې د افغانستان حکومت باید حد اقل دغه سفر نه مخکې ایران دولت دا زه باور لرم چې د ایران دولت د افغانستان وزارت خارجه ته ویلي دي چې د 100 یا 120 ملکونو استازي دلته ګډون کوي، دلته د مذهبي مشران راځي، دا راځي. که چېرته د کابل کې اوسني واکمنان خبر شوي چې د افغانستان او د افغانستان د حکومت مخالفان هم دې غونډې ته راغوښتل کېږي او دوی باید ورغلي، هم یې د اسلامي امارت سره جفا کړې، هم یې د افغانستان سره جفا کړې، او که چېرته نه خبر شوي
دو کولای شي چې په رسمي احتجاجي ډول باندې دا مسله عمل ته په تهران کې د افغانستان سفارت عمل ته په هغه ځای کې د دې نه یادونه وکړه. دا به وروسته مسله ده. تاسو پوښتنه وکړه چې دوی د چا استازیتوب کوي. د استازیتوب په مسله کې دغه کسان چې ایران هلته د افغانستان د حکومت د مخالفانو په توګه باندې غوښتي دي، دوی تر اوسه پورې د نړۍ په یو هیواد کې هم د افغانستان استازیتوب نه کوي. دوی د افغانستان په یو ولایت او یو ولسوالۍ کې هم د افغانستان استازیتوب نه کوي. دا یو ډول کرایي جګړه ماران دي چې زمونږ په منطقه کې د کشمیر نه رانیولې تر بخارا پورې، تر ترکیه، تر ایران، تر عراق، دغه جغرافیه کې دغه کرایي جګړه مارانو په توګه د دوی استفاده کیږي. کله ورته نیمه کوره واک ورکړل شي، کله د جګړو په سنګرونو کې واقعي. دا سوال اصلا هیڅ مطرح نه دی چې دوی د چا نمایندګي کوي. شینواري صاحب، اوس څه چې افغانستان په دغه 5 کلو کې یا په دا وروستیو کې چې تر ټولو سخت وخت د ایران دپاره یا سخت حالت و، څه چې افغانانو وکړه هغه څه و چې دغه نیکي باید هیڅ وخت ایران هیر نه کړي. ګوره، د افغانستان خلکو د ایران باندې چې امریکې جګړه شروع کړه او اسرائیلو، نو د ایران هم حاکمیت په خطر کې و، هم استقلالیت په خطر کې و، هم جغرافیه په خطر کې و. منګه هغه پښتو کې یو متل دی، وایي تور توتان دي له تنه قربان دي. منګه سره د ملت سره چې مو څه امکانات وو، چغې د ملت وکړې چې د خولې ډوډۍ چې ده هغه د تاسو سره شریکو. د حکومت سره چې مو څه امکانات وو، هغه د حاجیانو مسله تاسو ولیده. ځینې هغه ایرانیان چې په د خلیج هیوادو کې هغلته ایسارو، د هغو د افغانستان د لارې نه ایران ته د تللو مسله تاسو ولیده. زموږ چې څه وسه وه د خپل افغاني او اسلامي دستور په اساس باندې منګه د ایران په مقابل کې وکړه. دا یو تاریخي او نه هېرېدونکی کومک دی چې د یو ملت خپلواکي، خاوره او حکومت درې واړه د سقوط د خطر لاندې او بل څوک ورته لاس ورکړه او هغه لاس ورکول د هغې حکومت او ملت په بیه تمامي. مګر دوی چې په مقابل کې موږ سره څه وکړه. زه تاسو ته اجازه راکړئ 2 خبرې مهرباني. یوه دا ده چې ایران هیڅ کله په افغانستان کې د یو ځواکمن پیاوړي مرکزي حکومت طرفداري نه کوي او د دې لپاره ایران ضرورت لري چې په افغانستان کې د مذهب، ژبې او نژاد په اساس باندې ګروپونو ملاتړ وکړي. ایران په افغانستان کې د اوږدې مودې ستراتیژي په افغانستان کې د مرکزي ځواکمن حکومت نشووالی دی. د پاکستان ستراتیژي په افغانستان کې د داسې یو افغانستان وجود دی چې هغې کې د وزیرستان غوندې 50 کلنه جګړه روانه وي او د هغې جګړې په سر باندې پاکستان د عربو او امریکا او غرب نه امتیازات واخلي. تاریخ به څه ډول قضاوت کوي چې له افغانستان سره په سخته کې ایران څه وکړل او ایران له افغانستان له ایران سره کوم اقدامات ترسره کړل؟ د تاریخ قضاوت، بهترین قضاوت د تاریخ هغه وخت کې کېږي چې یوه پیښه وشي او د هغې عیني شاهدان او کتونکي ژوندي او هغه ورباندې زمونږ او ستاسو غوندې تبصره او خبرې وکړه. وروسته بیا د تاریخ قضاوت چې دی هغه د مکتبونو او فاکولتو کې د سبق په توګه ویل کېږي. په اوسني وخت کې زه فکر کوم لکه دا تاسو چې چاپېره یاستئ، دا څمکنی صاحب چې وایي، دا استاد چې وایي، دا چې د منګه سره جفا وشوه او منګه وفا کړې ده، دغه د نړۍ مطبوعات، د نړۍ سیاسیون او د نړۍ خلک هم همدا خبره کوي چې افغانستان هغسې نیکی وکړه، ایران دغسې بدی وکړه. تنویر صاحب، شما در مورد مجبوریت‌هایی که فعلا ایران داره بر افغانستان چی است؟ ما خودگاه کلمه کمک برای ایران از اجندای فکری خود حذف کردیم. به این که ما همسایه هستیم، ولی تا زمانی که یک نظام مردمی واقعا بر مبنای ایزی که هویت و مردم ما را با تاریخش به رسمیت نشناسه، دیگر قابل اعتماد نیست. دوم، او احتیاجات که اونا دارن، اولین چیز آب است. آب ما نباید به هدر بره
و ما باید حسابگونه این مسائل در اجنده خود داشته باشیم و ایران باید بر از او پول بپردازه که فعلا هم بیش از 70 میلیارد دلار قرضدار است. مسئله مهاجرین ما که برگشت شدن، خواهش ما است که مهاجرین ما خودش کاریابی شود، دیگه ما با مهاجرین افغان نگذاریم که به ایران برن و در اوج سوء استفاده شوند. ما بسیار کارهای بزرگتری داریم در بازسازی افغانستان که اگر پروژه های بازسازی دوباره احیا شود که انشاءالله میشه، این مسئله باعث از بین رفتن بیکاری در افغانستان میشه. مسئله سوم در افغانستان مسئله هویت زدایی است. ایرانی‌ها از گذشته از زمان قاجارها کوشش میکنن که هویت افغانستان با تاریخ و زبانش مسخ کنن، تحریف کنن و خودش به نام خود تعریف نمایند. این مسئله باید واضح شود. من همیشه حتی یادتان باشه که در یکی از مصاحبه‌ها گفتم که هر وقت که ملا برادر یا شخصیت‌های بزرگ دیگه به ایران به خاطر مسائل اقتصادی یا سیاسی میره، یک عضو برجسته فرهنگی هم در اوجا باشد تا ما بتانیم همون مشترکات را که یاد ادعا میکنن که منبعش افغانستان است، این باید دوباره احیا شود. مثلا عضو فرهنگی چی را میتونه پیش بکنه به ایران؟ اونا همیشه در هر جمله خود دو کلمه را زیاد تاکید میکنن. یکی کلمه ایران که کلمه ایران امو آریانای قدیم است، مربوط به افغانستان است، نه ای که ایران 1326. و دومی که فارسی که کلمه زبان ما فارسی نیست، زبان ما دری است و این باید تثبیت شود که منشأ زبان در افغانستان بوده. این کار ایرانیای امروزی یا فارسا این کار نمی کنن، به این خاطر که ما ایتای بسیار ضعیف فرهنگی داشتیم یا خود فروخته بودن که در گذشته به ایران فروخته شده بودن. ما این مسئله را به خاطر جدی بگیریم که هویت افغانستان باید تثبیت شود. زبان پشتو و دری زبان اصلی ماست و این باید من حیث همونطور که به رسمیت شناخته میشه افغانستان، زبانهای ما باید به رسمیت شناخته شود و این را نباید اینا مسامحه کنن. اگر این را مسامحه کنن ما این را دیپلماسی نمیگذاریم. مشکل امارت اسلامی است که روی ملحوظات اقتصادی کوشش کرد که زود دوستی با ایران امروزی کنه. ما ضرورت به اون نداریم، منابع داریم، نیروی تولیدی داریم و تمام سرحدات شمال ما باز است، ما تجارت داریم، اقتصاد ما بلند رفته، ما ضرورت به این نداریم. همین چابهار هم یک بهانه بود که ایرانی ها میخواست که توسط خود افغان ها همین بنده را به رسمیت بشناسن که بتانه در فعالیت های تجارتی بین المللی فعال باشن، در حالی که اینها آنقدر خبط سیاسی کردن، آنقدر اشتباهات کردن، آنقدر غلط به گفته خودشان کردن و آنقدر بد به گفته ما کردن که بدیشان هیچ وقت نباید چی شود. ایران این کار کرده، عالم میکنه. یادتان باشه اگر ایران بفهمه همین چابه‌ها رو سر ما بسته میکنه. اگر ایران بفهمه، ولی ما میتونیم تمام همون محصولات غیر معیاریشانه که مردم بیچاره ما میخورن امور ما قید کنیم. ما خود ما از خودکفا شدیم، ما میتونیم که این مسئله رو دوباره احیا کنیم. به این خاطر ایران باید بدانه که اشتباه کرده. ایران باید معذرت بخواه و امارت اسلامی باید سفیرشان بخواه و احضار کنه و باید این مسئله را بهش تاکید کنه. دوم در روابطی که بینشان است، اگر به رسمیت نمیشناسه امارت اسلامی را، دیگه در مناسبات خود باید تجدید نظر کنه. در غیر از او ما این بازیچه های طفلانه را نباید به نام دیپلماسی عرضه کنیم در جهان. ایران بد کرده، این کار کرده. ایران نتانسته که حقوق و هویت افغانستان را به طور کامل معرفی کنه. ما رهبرای ما که در اوج رفته باید با ارزشمندی و عزتمندی باید اوج قدردانی می شدن. این کار از یا طفلانه بود، اصلا یا دیپلماسی را نمیفهمه. چقدر میتونه به مردم افغانستان توهین باشه با خواستن او چهره ها که فعلا شما میگین که چرا خواستنشان؟ همونطور که دوسیایشان در سارنوالی همیجا موجود است، همونطور که خیانتایشان در دوره دکتر غنی و حامد کرزی مطرح است، همون کارهای غلط را که اینا در افغانستان کردن جای ندارن. اونا اصلا نمیتونن از حقوق شخصی خود در افغانستان دفاع کنن. چی رسه به ای که اونا بتونن به عنوان یک نام
که ایرانی به خاطر از اینکه اینا حق ندارن در مورد افغانا اینطور القاب بتن یا کس را دعوت کنن. ما هم همونطور که استاد گفتن ما هم در آینده میتونیم که مریم رجوی رو بیاریم و بتونیم از او قدردانی کنیم. دیگه اونا حق از این ندارن که بر ما بگوین چی حرف است. ما حق داریم در کشور خود از هر فرد که در دنیا است و بخواد در افغانستان به ما قدردانی میکنیم. این کار را که انجام داده چقدر میتونه یک توهین باشه به افغانا؟ به طور کامل توهین است. ما چرا اعصابم خراب است به خاطر از اینکه یا ادعای دیپلماسی میکردن یا اصلا دیپلماسی رو نمیدانن. اینا همو قلدرا هستن که با همونطور افراد لندغر و که از فساد پر بودن و فرار کردن با اونا سازش میکنن به خاطر از اینکه افغانستان نباید یک دولت قوی داشته باشه. میخواین که افغانا ضعیف باشه و میخواین در آینده هم افغانا به شکل زندگی کنن که همیشه زیر دست و زیر تاثیر ایران امروزی باشه. تشکر. سمکنای صاحب تاسو د ایران او د افغانستان د چارواکو د ناستې په اړه څه وایاست؟ دواړو خواو په ښو همکاریو افغانستان دا مسله یاده کړې چې موږ د امریکې او اسرایلو د ایران په جګړه کې له ایران څخه ملاتړ وکړ، د ایران سره مو همکاري وکړله او دغه په ایران کې ثبات غواړو. دا هغه مسایل دي چې افغانستان ثابت هم کړله د ایران دپاره. څه ښکاره کوي د افغانانو چې ایران پر وړاندې وکړله؟ اولا خو زه وایم چې زموږ افغانان دي لطفا که هغه اوسنی حکومت دی که تیر و که راتلونکي کې وي، افغانان به دې وي د سیاست په عرف و فرهنګ کې ګډ نه کیده. دا ډېره لویه غلطي ده. موږ دایم وخت دپاره خپل عرف ته کتلي دي، د هغه پر مبنا مو د خلکو سره اړیکې جوړې کړي دي. طور مثال په د انګلیس په وخت کې ډاکټر برایډن ورزي د قدیر دغو د پلار هغه ته ارسلا خان ته ورځي یا کور ته ورځي په روژلي حالت کې، هغه یې تداوي کوي، بیا یې رسوي تر بلا اظهاره پورې. د دښمن په تعریف باندې افغانان ځان نه پوهوي. دښمن تعریف دا دی چې دښمن تثبیت شو منځه تلل دي. یا فرضاً په کونړ کې چې د اوس امریکایان راغلي وو، یو کونړي کور ته یو زخمي امریکایي پناه وروړې وه، ځکه دوی په خبر دي چې د افغانانو ته چې پناه وروړي هغوی دې ساتي. دښمن سره د اصلاحي تر هر څه پورې وساتلو. دا ډېره یوه تر ټولو سخته غلطي ده. هغه ده موږ باید وي هغه شاخصونه چې د یوه هیواد سره مو اړیکې جوړوي هغه باید واضح وي، روښانه وي. طور مثال لکه دوستانو چې ویل، شینواري صاحب ویل اسلامي امارت نه اوس پوښتنه کوو آیا تاسو ته له وړاندې ویل شوي وو چې دغه مغرضي کړی خلک به راځي دلته او که نه ویل شوي؟ که ویل شوي وو او تاسې ورغلي وی دا د دوی ولس سره شریکه کړي، او که بیا ووایي چې نه موږ نه وو خبر، نو په صورت کې د ایران سفیر دی راوبولي، هغه ته د خپل هغه د خفګان نوټس ورکړي ده چې ولې تاسې دا کار وکړو، د څه دپاره مو وکړو. خو مونږ هغه د دغه ایران باید څومره وضاحت ورکړي په دې اړه؟ ایران باید دا ورکړي چې دوی ولې دا راغوښتي وو، په کوم حیثیت یې راغوښتي وو. آیا غواړي ایران چې بیا په افغانستان کې لاسوهنه وکړي؟ معنا خو یې دا شوه چې هغه خلک چې دلته د افغانستان د 40 کاله د افغانستان په بربادۍ کې دوی لاس درلودو، دوی ټولو دغه کارونه کړي دي چې افغانستان یې زیربنا یې منځه وړې ده، د افغانستان حیثیت یې تباه کړی دی. د څه چې په د دنیا کې د هر تیری په موږ باندې کېږي د موږ په حیثیت نه، که پاسپورټ دی، که سکه مو ده، او که د افغانستان د حقوقو په ادواو باندې په هر ځای کې وهل ټکول خورو شرمنده کېږو، دا ټول همدغه مسؤل دي. اول بل دا دی چې دا چې تا راوغوښتل نو ایران ته دا معنی لري چې د دغو جنایتکارانو جنایتونه چې کړي دي نو دا خو ته دا په رسمیت پېژنې دوی هغه جنایتونه، ته خو د دوی هغه جنایتونه تاییدوي. دا جنایتکاران دي، دا به دې وي د دوی دپاره یو ځان ته احتساب یوه محکمه جوړه شي چې تر څو په محکمه کې هر هغه څوک دی چې افغان یې وژلی دی د سیاست د لاسته راوړلو په خاطر به دې وي د دغه فلټر نه باید دوی تیر شي. بیا
ولې راودي بلل؟ اول سوال د ایرانیانو نه دی دا وکړي څه دلیل دی روبلل؟ د کوم یو ادرس ته دی روبلل؟ د هغه علیزی صاحب هغه خبرې دي چې ګوره دا درې وړه موږ د هغه عمر خلک یو چې هر څه مو په ژوندۍ بڼه لیدلي دي. تاسو د نوی نسل به موږ لیکلي کتابونه به تاسو لولئ، لیکن موږ هغه کتابونه یو چې وراکې ته م اړتیا نشته. دغه استاد د ډېر د پخوانه همداسې شینواری صاحب زه هم کامتون د ایراني چارواکو د خبرو او عمل ترمنځ یې څومره فاصله رامنځته کړه دغه موضوع؟ ګوره زه بعضې وایم چې هغه موږ دغه پرسیبان وروڼه یایي چې شر بخیزه که خیر مه باشه. داسې یوه خبره په داسې اساس وخت کې رامخته شوه چې افغانان ټول هې کړل، ویترهول، پوهې کړل لکه یو چاته چې نڅاپي برق ونیسي چې هو دا خو موږ څومره په ایران باندې صله رحمي لرله چې دا خو د امریکې و د اسرائیلو سره مخامخ دی. نه 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 دا خو هماغه دی چې نو ته خو بیا د افغانستان په مقابل کې هماغه فرهنګي او سیاسي او تروریستي جګړه مخې ته بیایي. د رهین په وخت کې یو سفیر یې مقرر کړی و، څومره ته لغتونه د فارسي ژبې راوړل افغانستان ته چې د موږ په ژبه کې په دیداري په نامه یوه دمه لرو بیرته راځو درنو لیدونکو. بیا هم بخیر راست. د لغتونو مسئله مستند تنویر صاحب چقدر لغت بود که رهین 16000 کلمه بود. چگونه بود این مسئله؟ بله. چگونه بود؟ این خو یک تهاجم فرهنگی بود که ایرانی‌ها کوشش میکردن در حالت اختناقی بتانن نفوذ فرهنگی خود بیشتر بالای زبان و هویت افغانستان بیارن. به این خاطر بیش از 16000 کلمه نوساخته که فارسی ساخته بودن ایره به وزارت اطلاعات فرهنگ هم آوردن و به وزارت اطلاعات فرهنگ تاجیکستان هم در عین وقت تسلیم کردن و این کلمات از طرف وزارت تاجیکستان رد شد. اونا گفتن ما ضرورت نداریم به کلمات بیشتر اضافی، ما کلمات قبلی خود استفاده میکنیم. ولی متاسفانه در افغانستان کسایی که خود فروخته بودن و در مسند وزارت هم بودن آقای رهین مثل از امو چندین کسای دیگه هم که معینیت داشتن، اینا قماندانای جنگ سالار دیمزنگ یا بودن آمدن به حیث معینای نشراتی، اینا کسایی بودن که خود فروخته های ایران بودن و او را قبول کردن، بر رسانه ها گفتن تا هنوز هم قابل استفاده است و این مسئله هم جلوگیریش باید به طور بنیادی شود. باید چقدر جلوگیری شود از این کلمات حالم استفاده میشه؟ هنوز هم استفاده میشه. بعض مثلا چی هست که جلوش باید گرفته شد؟ چند مثال؟ مثلا ما میتونیم کلمات به اینا بشماریم. من قبلا هم در یک کمیسیون بودم که 2,500 از این کلمات بر رسانه رساندم که شما متوجه از این باشین که کلمات استفاده نکنین، ولی اینا هم در این کار استفاده میکنن. مثلا یک چند کلمه یا اصطلاحات ایرانی را اگه بگین که جلو یک مثال میشه که باید گرفته شود؟ همین فراگیر و طور مثال بسترسازی و پژوهش و طور مثال چالش بیشتر زده یا دادگستری و کلمات دادستان کلی گپا کلش همه این رو به خاطر کردن به این که در گذشته در زمان محمد گل خان مومند خداوند رحمتشان کنه اونا خواستند که در وحدت زبان کمک کنن. این زبان پشتو و دری را با هم وحدت میدادن. این مسئله بسیار بنیادی اصولی صورت گرفت، ولی ایرانیای امروزی امیر کوشش کردند که ایرا جایش پر کنن و بگیرن کلمات تغییر بدن. ما را به خاطر یک دانشگاه و پانتون شما دیدن در دوره کرزی و آقای غنی چقدر مشکلات دیدیم، در حالی که کل پانتون یک کلمه با مسما در افغانستان بود. این مسائل یک بحث دیگه کار داره که باز ما به طور کامل بر شما میگم. شینواری صاحب د ایران د چارواکو لخوا بیا هم ژمنې سوي چې موږ باید له افغانستان سره پراخې اړیکې ولرو، موږ دغه شته فرصتونه نور هم باید پراخې کړو. افغانستان او ایران مشترکات سره لري چې دغه مشترکات باید تقویه سي. تاسو د ایراني چارواکو د دغه خبرو په اړه څه وایاست؟ ایران دا ډول دریځ سړي ته د اندېښنې په کچه باندې ځینې مسایل پیدا کوي او هغه دا دي چې کېدای شي ایرانیانو د امریکې او اسرائیلو سره په وروستیو خبرو کې څه پرمختګونه کړي او دا پرمختګونه د ایران زه قطعي نشم ویلی، خو د ایران
د دې برخورد نه د افغانستان د ملت او حکومت په مقابل کې سړی داسې اټکل کولی شي. مګر ایران یوازې په افغانستان کې د دغه مشکل سره او افغانستان د ایران سره چې دوستانو ورنه یادونه وکړه د هلمند اوبه دي، د چابهار هغه د بندر د فرزند په ایران کې وچکالۍ دي، افغان مهاجر دي هغلته، د ایرانی مالونو خرڅلاو دی په افغانستان کې ښه منډۍ ده ورته. دا هغه مسایل دي چې ټول د منطقې په دې ټول منطقې سیاست پورې دا تړلي دي. مګر علاوه د دې نه ایران په افغانستان کې د دوه سترو مشکلات سره مخ دی او دا د ایران د ستراتیژیک سیاست یوه برخه. اول، ایران د دې نه ویریږي، د دې نه خطر احساسوي چې د افغانستان د حکومت او د غربي ټولنې او دولتونو او د عربو د دولتونو روابط که چېرته جوړ شي او افغانستان د بین المللي ټولنې غړی شي، نو دغه سهولت چې د 2028 کال د فروری په حمله کې د افغانستان له اړخه موږ ته متوجه و، دا سهولت موږ د لاسه ورکړو. دا یو. دوهم، ایران په افغانستان کې د یوې سیاسي مذهبي جګړې سره مخ دی او دا جګړه پر مخ وي. دا جګړه د شوروي اتحاد د یرغل نه راوروسته د هغو عربي شیخانو او امیرانو او د ایران د واکدارانو ترمنځ شروع شوه چې هغو یو اړخ ډلې روزلې او دو بل اړخ ډلې روزلې. په دغه اساس باندې په هغه لومړنۍ جګړه کې چې ما ورنه یادونه وکړه، ایرانیان مخکې دي، ښه سهولتونه لري. په دې دوهمه جګړه کې عربان چې دي هغه مخکې دي، ځکه چې عربان توانېدلي دي د افغانستان په دې ډلو ټپلو کې داسې شخصیتونه وروزي. دا د ایران هغه ژور ازداد دي چې افغانستان کې لري. د دې دپاره د ایران دولت، د ایران هوښیار خلک او د افغانستان د اسلامي امارت هوښیار خلک او سیاسیون باید دو کینی. دغه مسایل چې دا موږ او تاسو ورباندې بحث کوو ترخه خبره ده، د ډیپلوماسۍ د علم او د عملی سیاست خلاف خبره ده. مګر د دوو داسې ملتونو په منځ کې چې زرګونه کیلومتره سرحد ولري، دو باید د خپلو اساسي غوښتنو او عوامي او ولسي غوښتنو مسایل زیات مطرح کړه. دو مخکې له دې نه دا د ایران ډیره غټه تاریخي اشتباه او خطا وه چې په یو ډیر حساس وخت کې چې د دواړو هیوادو د روابطو د جوړښت لپاره اصلا نوي کانالونه، پلونه، لارې او طریقې برابرې شوي وي، دو هغه کسان ایران ته راوغوښتل چې هغو هغلته نه د افغانانو استازیتوب کاو او نه حتی د خپلو ډلو ټپلو. اوس دغه دوه کسان چې دو هغلته غوښتي، دا ماته معلومات دی، دو په د خپلو ډلو کې د مختلفو کادرونو چې د دو صادق ملګري دي په 3-4 ګروپونو باندې دا یوه ډله میشل شوې، بله ډله میشل شوې. د موږ او تاسو نه غیر تاسو سبا ته دا مطبوعات تعقیب کړئ، په دې دوو کسانو باندې به هماغه کسان ډېر لعنت وایي چې د دو ملګري. بله شینواري صاحب، څه باید وسي؟ ایران ته اوس څه کول پکار دي له افغانستان سره په څو ثانیو کې بحث پای ته رسوو؟ زما په عقیده باندې ایران باید د افغانستان د حکومت نه رسمي معذرت وغواړي او حد اقل که دو غواړي چې د معذرت ته ډیره مؤدبانه شکل ورکړه، هغه دو کولی شي چې ووایي چې د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای یو مذهبي مشر او د دې دپاره د دنیا ډیر مذهبي مشران راغلي و، هغې مذهبي مشرانو په ډله کې دا کسان دي. مننه کوم. تنویر صاحب، چی باید بکنه ایران به خاطر کاری که انجام داده باید جبران شود؟ ایران باید عملا از افغانستان معذرت بخواهد و سفیرشان باید احضار شود، مکتوب بسیار با دلیل برشان گفته شود و در مسائل داخلی و فرهنگی، اقتصادی و سیاسی افغانستان دیگه مداخله نکنند. څمکنی صاحب، تاسو څه غواړئ له ایران څخه؟ د افغانستان او د ایران ترمنځ باید څه وسي او موږ باید څه وکړو؟ موږ باید دا وکړو چې د ایران د دغې کړنې په مقابل کې باید ټول په خپلو منځو کې په اجرو، په کلو، په ټولو نه یو خپل منځ کې یو بحث وکړو چې د ایران آینه ځان ته ونیسو چې ایران څه خلته یو هیواد دی. علاوه د دې نه لطفا د ایران د دغو خلکو موږ ته ادرس وښیي چې د کوم ادرس نه یې راغوښتي وو، ولې یې راغوښتي وو، د څه دپاره یې راغوښتي وو، په کوم پاسپورټ یې راغوښتي وو، در حال کې چې دا دواړه وایي چې زه افغان نه یم.
نو په کوم ادرس یې راغوښتي وو دغه د ایران حکومت ته مخامخ راجع کیږي چې دوی باید ولس ته موږ افغانستان ولس ته توضیح ورکړي او که یې موږ ته یې نه ورکوي دوی دې په خپل اړخه دوی ووایي لکه څنګه چې شینواري صاحب وویل همدغسې د افغانستان حکومت هم دا خبره واضح کړي چې دوی د دغه سفر نه خبر وو او که نه وو خبر دغه هغه توضیحات دي چې ولس یې غواړي او په د ولس دپاره به دوی وړاندې هم کړي دوی له ولس سره مخالفت کړی په دې کار ایران یقینا دا خو ډېر سپکاوی کړی دی چې ته ښه پې خبر یې چې دا څوک دي په تیر کې څه خلک وو دا خو په تیر کې موږ په رښتې خو هلته دوی نه دي غوښتي دوی خو موږ هغه سم علما خلک یې نه دي غوښتي هغه خلک یې نه دي غوښتي چې هغه هیڅ نوع جنایتو کې لاس نه لري دوی خو د موږ هغه په سترګو لیدلي جنایتکاران یې غوښتي دي نو د دغو معنا څه ده دا په دې معنا چې د هغو جنایتکارانو دوی ملاتړ کوي مننه کوم څمکنی صاحب تنویر صاحب شینواري صاحب او درنو لیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي د یو موټي او په ځان بسیا افغانستان په هیله د خدای په امان له لیدلو مو مننه